ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړی پروګرام دی. نن مو د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون کې موضوع القا ده. صفحه ده 109. زه بشیر احمد محمدی یم. ازو اول فرټلایزیشن ته یا القا تعریف ته راځو چې تعریف څنګه کوو. موږ وایو چې فرټلایزیشن یا القا د ښځینه او نارینه د جنسي ګمیټونو یا د جنسي حجراتو یو ځای کېدل چې په نتیجه کې زایګوټ تشکیلیږي، دې ته القا وایي. یا په لنډ ډول موږ داسې لیکو چې القا مساوي ده د سپرم جمع تخمه مساوي زایګوټ سره، دې ته ویل کېږي القا. القا څنګه واقع کېږي او څه وخت واقع کېږي، دې ته وروسته راځو. لومړی وایو تاسې به په تېرو درسونو کې لوستي وي چې د تخمې تولید یا د سپرم تولید په نارینه او ښځینه جنس کې څنګه صورت نیسي، یعنې سپرم په نارینه جنس کې او تخمه په ښځینه جنس کې څنګه صورت نیسي. زه دلته تاسې ته نور په ډیټیل سره نه ځم، صرف دومره وایم چې د تخمې جوړېدلو ته اوجینیسس ویل کېږي. اوجینیسس په معنا د تخمې جوړېدل په ښځینه جنس کې، او د سپرم جوړېدلو ته سپرماټوجینیسس ویل کېږي. دا څه وخت صورت نیسي؟ کله چې نارینه انسان د مور په رحم کې وي او د مور په رحم کې شپږم هفتې ته د دې عمر ورسېږي، نو شپږم هفته کې په دې کې د سپرم جوړېدل د یوې حجرې څخه چې هغې ته پرایمورډیل جرم سیل یا لومړنۍ حجره ویل کېږي، د هغې څخه شروع کېږي او وروسته چې کوم دی دا چې کله جوړ شي بیا خاموش پاتې کېږي تر هغې پورې چې دغه ماشوم پیدا شي او د 15 نه تر 18 کلنۍ پورې د بلوغ دورې ته ورسېږي. هغې نه وروسته دغه سپرم بلوغ حالت ته رسېږي یا بالغ سپرم چې ورته ویل کېږي، پخېږي. چې بالغ سپرم بیا موږ سره د بالغ سپرم شکل موږ سره داسې چې یو ټیل لري، یو نیک یا باډي لري او بل چې کوم دی هیډ لري، یعنې 3 برخې لري. دې برخې ته هیډ یا سر ویل کېږي. دغه برخه چې کوم ده باډي ده یا دې ته چې کوم دی میډل پیس وایي، او دا چې کوم دی ټیل یا پرنسپل پیس ورته ویل کېږي. بل تخمه ده. تخمه هم په همدغه ډول باندې لکه څنګه چې سپرم جوړېږي په شپږم هفته کې جوړېږي، هغې نه وروسته چې دی تخمدانونو ته راځي او په تخمدانونو کې بیا چې کله ښځینه جنس بلوغ دورې ته رسېږي د هغې دپاره 9 نه 12 کاله دي، او نارینه جنس چې رسېږي هغه چې دی د 15 نه تر 18 کاله پورې دي. نو چې کله ښځینه جنس د 9 نه 12 کلنۍ د وخت ته رسېږي په دغه وخت کې دا بلوغت دوره شروع کېږي، او په بلوغت دوره کې بیا دغه تخمه چې کوم ده دا په تخمدان کې جوړېږي. یعنې یوه بالغه جینۍ یا یو بالغه ښځینه جنس چې دی هغه کولی شي چې په خپل ټول عمر کې تر 300 پورې تخمې ازادي کړي. خو نارینه جنس کې بیا دا خبره بل طرف ته ده. نارینه جنس کولی شي چې د پیدایش نه تر مرګه پورې هلته لیکي چې انټل ډیت یعنې تر مرګ پورې کولی شي چې دا سپرم څنګه کې تولید کړي. دا د دواړو ترمنځ فرق دی. نو سپرم او تخمه مساوي د زایګوټ سره دا څنګه جوړیږي؟ هر ښځینه یو میاشتنی سایکل لري، هغې ته په پښتو کې یا په دې کتابونو کې حیض دوران وایي. منسس سایکل یا حیض دوران دا یو فیزیولوژیکه موضوع ده، په فیزیولوژیک ډول باندې رامنځته کېږي. دا هر 28 ورځې بعد کېږي، خو ځینې ښځینه جنسونه داسې چې په هغې کې کیدی شي چې دغه منسس چې کوم دی دا کیدی شي چې په 30 ورځې بعد تکرار شي، یا په ځینې ښځو کې کیدی شي چې 40 ورځې بعد تکرار شي. خو زیاتر یا اکثریت چې کوم دی هغه هر 28 ورځې بعد دا سایکل شروع کېږي. او دغه سایکل چې کله شروع شي دغه سایکل کې بیا دا سایکل بیا د 15 نه تر 9 ورځې دوام کوي، چې په دغه 15 نه 9 ورځې دوام کې دې ته ویل کېږي منسټریشن یا منسس، چې په دې ته حیض دوران دی. او د 9 ورځو نه وروسته بیا بیرته څنګه کېږي دغه دوران له منځه ځي. کله چې 9 ورځې پوره شي نو د دې نه وروسته دلته کې یوه تخمه پخه شوې ده تیاره، دا د دې تخمدان څخه څنګه کېږي ازادیږي. دا چې کله د تخمدان څخه ازادیږي نو دغه تخمه دغه ساختمانونه چې دلته د ګوتو په شان کم ساختمانونه دي دې ته فیمبرای وایي.
د فیمبری په واسطه باندې دغه تخمه د تخمدان نه اخیستل کیږي او په دغه تخمي ټیوب کې یا د تخمي کانال کې یا ورته اوویډکټ ویل کیږي په دغه کانال کې حرکت کوي او دغه برخې ته ځان رسوي. دغه برخه د امپولا په نوم باندې یادیږي. امپولا. په امپولا کې بل طرف ته چې کله انټرکورس صورت ونیسي نو د انټرکورس په نتیجه کې چې کوم د سپرم د سروکس برخو ته راځي دې ته د رحم غاړه وي پښتو کې رحم غاړه یا سروکس. د رحم غاړې ته چې کله دغه ساحې ته سپرم راشي نو سپرم یو ماده افرازي یا سپرم سره یو بله ماده مې په دې کې هغې ته ویل کېږي پروسټاګلنډین. دغه پروسټاګلنډین دې ته یو ریلیکسیشن ورکوي یعنې دا پرېږدي چې استرها حالت ته لاړ شي. کله چې دا استرها شي نو سپرم د دې ځای څخه د خپل د دغه ټایل په واسطه باندې دغه ټایل چې دا د دې په حرکت کې مرسته کوي نو د دې ځای څخه دا مخ په رحم باندې طرف حرکت کوي. دا د رحم باډي ده یا جسم دی. کله چې رحم دغه ساحې ته ورسیږي نو دې ځای نه وروسته دغه ځینې د عضلاتو د تکلس په نتیجه کې دغه سپرم د ټیوبونو په طرف باندې ځي. خو مخکې له دې نه چې موږ دې ته راشو سپرم کله چې یو څوک انټرکورس کوي په انټرکورس کې نارملي چې کوم دی د 3 نه تر 15 میلی لیټره سیمن بهر ته خارجیږي. سیمن ته پښتو کې مني وایي. مني او سپرم کې فرق دا دی چې سپرم د سیمن یا د مني یو جز دی او سیمن مساوي د څه شي سره دی په دې کې 3 شیان دي. یو چې دی سپرم جمع پروستات افرازات او جمع د سیمینل مایع. دغه درې واړه چې یو ځای کې دې ته مني ویل کېږي. ځینې خلک یوازې سپرم داسې ګمان کوي چې دا مني دی. نه دا د مني یو جز دی ځکه دغه سپرم نشي کولی چې د پروسټاټ افرازات او دغه د سیمینل فلویډ د نه په غیر خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دا د دې لپاره دغه پروسټاټ د دې لپاره چې دی تغذیه ورکوي. که چېرته یو چا کې پروسټاټ لرې شي هغه بیا نشي کولی چې بیا څه وکړي الکا پکې صورت ونیسي یا نشي کولی چې اولاد راوړي په لنډ ډول باندې. نو کله چې دا 3 نه 15 ایمیله سیمن په انټرکورس نه وروسته د ښځینه تناسلي سیستم ته غورځول کېږي نو په دې کې په 1 میلی لیټر کې د سپرمو تعداد 120 میلیونه پر میلی لیټر دی. دا نارمل اندازه ده یعنې په 1 میلی لیټر کې 120 میلیونه سپرم موجود دي چې د دې څخه یوازې یو دا وړتیا لري یو دانه سپرم چې دغه امپولا برخې ته ځان ورسوي او په امپولا برخه کې د تخمې سره څنګه شي یو ځای ګوټ جوړ کړي. سپرم چې کله دغه جسم یا د رحم ته یا د ښځینه جنس ته داخلیږي نو په سپرم کې بیا 2 تغییرات رامنځته کېږي. یو چې د هغې ته کاپیسیټیشن وایي یو پراسس دی ځکه دا سپرم په خپل سر کې یو کیپ لري. داسې دغه کیپ کې چې کوم دی کوچني کوچني سوري پیدا کېږي. بل د دې نه وروسته دغه سپرم چې کله تخمې ته ورسیږي او د تخمې سره دلته په امپولا ریژن کې یو ځای کېږي نو دغه کیپ چې کوم دی دلته کې یو څه انزیمونه افرازي هغې ته ویل کېږي اکروزوم انزیمونه یا اکروزومل ریاکشن ورته ویل کېږي. اکروزومل ریاکشن اکروزومي تعامل دی. د دې تعامل په نتیجه کې دغه کور چې کوم دی دا مکمل له منځه ځي. کله چې دا مکمل له منځه لاړ دلته دغه سپرم په دغه برخه کې سایټوپلازم او هسته پرته ده. دغه هسته او اکروزومل ریاکشن کې دغه تخمه چې جوړه شوې ده دا یو پرده لري. دغه پردې ته ویل کېږي زونا پیلوسیډ او کرونا راډیټ او دا څنګه کوي دا کټ کوي تر څو دغه هسته دې تخمې ته څنګه شي داخل شي. کله چې دا ریاکشن صورت ونیسي نو په نتیجه کې څه کېږي چې دغه سپرم چې حجرې ته داخل شي نو دلته دس یو شکل غوره کوي. دا یو تخمه ده یوه هسته پکې دا شو یو هسته پکې دا شو. یوه هسته د مور له طرفه په تخمه کې تیارول او بله هسته چې کوم ده دا شی او دا د سپرم نه راغله دلته کې. په دغلته چې دی 30 کروموزومونه دا دي او 30 کروموزومونه دا دي دواړه چې جمع کې 40 شو دا یوه جسمي حجره شوه جسم شو او دغه جسم ته بیا موږ یو نوم ورکوو زایګوټ. زایګوټ ورته ویل کېږي. دغه زایګوټ چې کله جوړ شي نو زایګوټ د دغه ځای نه بیا حرکت کوي بالاخره رحم ته راځي. اول موږ دلته اوس یو بله خبره ستا چې په کتاب کې لیکل شوې ده چې کوم هغه عوامل یا فکټورونه دي چې هغه په القا باندې څه کوي القا باندې تاثیر غورځوي. په دې کې په القا باندې تاثیر غورځولو لپاره څو شیان دي. یو دا دی
چې که چېرته په نارینه جنس کې سپرم نه تولیدېږي یا کم تولیدېږي که بیخي نه تولیدېږي هغې ته ویل کېږي اګزوسپرمیا. اګزوسپرمیا هغه خلک دي چې په هغې کې بیخي سپرم کاونټ بیخي کم وي، یعنې 120 میلیون دی کې بیخي صفر وي. بل داسې ده چې په ځینې خلکو کې د سپرم تعداد په 1 میلی لیټر کې د 20 میلیونه پر میلی لیټر څخه کمیږي. کله چې 20 میلیونه پر میلی لیټر څخه کم شي دې ته اولیګوسپرمیا، اولیګو په معنا د کم او سپرمیا په معنا د سپرمونو. دا چې دومره کم شي نو دا خلک د دې وړتیا نه لري چې بیا څه وکړي، القا وکړي، یعنې دا وړتیا نه لري چې دوی تکثر وکړي، اولادونه راوړي. په ښځو کې څنګه چل دی؟ ښځو کې ښځو کې دی چې کیدای شي دغه ساحه بندوي. کله چې دغه ساحه بنده شي د ټیومر د وجې نه، د سرطان د وجې نه نشي کولی چې دغه سپرم د دې ځای نه خواته انتقال وکړي. بل خبره ده چې کیدای شي دغه ساحه چې دا د رحم غاړه ده کیدای شي دا سروایکل سټینوزز ورکې تنګه شي، دلته سپرم وغورځېدل خو دې ځای دا سپرم نشي کولی چې دلته تېر شي، همدلته بیرته له منځه ځي. یا بله خبره دا ده که چېرته په دغه ځای کې د سروکس برخه کې مخاط زیات افراز شي، میوکس یو چسپناکه ماده ده او هغه نه پرېږدي چې دغه سپرم ته څه ورکړي، اجازه ورکړي چې دې ځای نه پورته څه وکړي، حرکت وکړي. بل د ښځې د محبل تیزابیت دی، که چېرته کې دلته محیط زیات تیزابي وي په هغه حالت کې هم نشي کولی چې سپرم خپل ژوند ته ادامه ورکړي، ځکه تیزابي محیط کې سپرم ډېر زر له منځه ځي. او که چېرته په نارینهو کې یو چا پروسټاټ غده لرې کړي، دې ته پروسټاټیکټومي وایي، اپریشن دی، اکثره په زړو خلکو کې زیات پیدا کېږي، عمر چې څومره تېرېږي پروسټاټ غده بیا صحیح فعالیت نشي کولی. پروسټاټ غده ځینې وخت کې په کینسر باندې بدلېږي او د پروسټاټیک کارسینوما ورته ویل کېږي، هغه لرې کېږي. څوک چې دا لرې کړي بیا هم هغه خلک نشي کولی چې القا پکې صورت ونیسي یا اولاد راوړي، ځکه چې ما تاسو ته وخته ویلی چې د سپرم دپاره پروسټاټ افرازات ډېر مهم دي، ځکه دا ته څه ورکوي، تغذیه ورکوي. نو په دې خاطر باندې دغه یو څو فکټورونه دي چې دا په القا باندې څه کوي، بد تاثیر کوي او د القا مخه نیسي. نو که چېرته دغه فکټورونه نه وي موجود القا په اسانۍ سره څنګه کېږي، صورت نیسي. کله چې دلته کې زایګوټ جوړ شو نو زایګوټ د دې نه وروسته څه کوي، انکشاف کوي، دې ته ویل کېږي د جنین انکشاف. زموږ موضوع شوله اوس د جنین انکشاف. د جنین انکشاف کې زایګوټ چې کله جوړ شي دا په دوه ډوله باندې به انکشاف کوي. دا جنین یو ته ویل کېږي امبریونیک یا جنیني پړاو، جنیني پړاو، او بل ته ویل کېږي فیټل پیریډ. فیټل پیریډ دا فیټل ته په پښتو کې هم فیټس ویل کېږي، کومه خاص اصطلاح د دې لپاره نه کارول کېږي. فیټل پیریډ دی او بل چې دی جنیني پړاو یا امبریونیک پیریډ دی. بل امبریونیک پیریډ دی. جنیني پړاو کې څه کېږي، دا تقریبا د 3 نه تر 6 هفتې پورې، د 3 نه تر 6 هفتې پورې دی، او یا د 3 نه تر 8 هفتې پورې دی. 8 هفتې نه وروسته چې 3مه میاشت شروع کېږي، د 8 هفتې نه نیولې تر 40 هفتې پورې دې ته بیا فیټل پیریډ ویل کېږي. اول لازم جنیني پړاو کې څه کېږي، په دې کې کله چې زایګوټ جوړ شي لومړنۍ او دوهمه، ستاسې په کتاب کې لیکلي دي چې په لومړنۍ او دوهمه اونۍ کې کوم خاص دغه نه دي ذکر کړي، صرف یې هلته کې د پریګننسي دوره ذکر کړې ده. نارملي حالت کې وروسته راځي چې پریګننسي څومره وخت لري. په لومړنۍ هفته کې څه کېږي، زایګوټ جوړېږي. کله چې زایګوټ جوړ شي یا القا صورت ونیو، بس همدا د پریګننسۍ یا د حاملګۍ شروع ده، د دغه وخت نه شروع کېږي. کله چې پریګننسي شروع شوله نو زایګوټ څه کوي، زایګوټ چې په امپولا ریجن کې چې تاسې د وخته ما ویلو چې امپولا هغه برخه ده چې په هغې کې القا صورت نیسي، یعنې سپرم او تخمه یو ځای کېږي، د هغه ځای نه حرکت کوي. څنګه حرکت کوي، دغه د ټیوب دغه عضلات تقلص کوي، او همدارنګه په دې ټیوب کې کوچني کوچني ساختمانونه یې، تاسې لکه جان پاک استعمالوئ، جان پاک کې کوچني ساختمانونه یې، دې ته په دې ټیوب کې چې هغې ته ویلی ویل کېږي. دغه ویښته ډوله ساختمانونه هم یو څه حرکات لري، او د دې حرکات د موجونو په واسطه باندې دغه تخمه یا زایګوټ ته حرکت ورکوي د رحم د جسم په طرف باندې یا د رحم باډۍ په طرف باندې. کله چې دغه حرکت ورکوي نو په دغه وخت کې په دغه زایګوټ کې ځینې تقسیم ترسره کېږي یا ویش ترسره کېږي چې هغې ته کلیویج ویل کېږي. په کلیویج کې دغه حجره یوه ده، خو په داخل کې دغه حجرات
بیل بیل تقسیمیږي یو چې دی سیکنډ سټیج دی 4 سټیج دی همدارنګه چې دی په اخره کې 14 سټیجونو ته رسیږي چې کله 14 سټیج ته ورسیږي ته بیا مریولا وایي دغه مریولا چې کله جسم باډۍ ته ورسیږي دا 1 هفته وخت نیسي د 1 هفتې نه وروسته بیا څه کېږي 1 هفته وخت چې ونیسي دا بیا وروسته بیا د غرس یا امپلانټیشن دپاره 2 ورځې په دغه رحم کې پاتې کېږي 2 ورځې وروسته بیا د رحم په دیوال کې که رحم تاسې وګورئ 3 طبقې لري خو هغه طبقو نومونو سره زمونږ کار نشته دی صرف دلته دغه رحم باډي ده د رحم دغه باډي د دې دغه دپاره څنګه شوي وي ډېره یو ډبلوالی لري او د دې دپاره برابره شوي چې تر څو دا پکې څنګه شي غرض شي امپلانټیشن وکړي کله چې دغه زیګوټ دلته راورسېدو په دغه ساحه کې ورننوځي چې داخل شي وروسته له دې دغلته چې داخل شو دغې ته ویل کېږي امپلانټیشن یا غرس ورته ویل کېږي دغه غرس چې صورت ونیسي دې نه وروسته بیا پکې نور تغیرات راځي په دغه ځای کې چې کله دغه امپلانټیشن واقع کېږي نو په دې وخت کې د دې اوږدوالی 0.2 ملي میټر 0.2 ملي میټر ستاسې په کتاب کې دغه اوله او دویمه اونۍ نه ده ذکر کړي دلته لیکلي دي په کتاب کې چې په 3مه اونۍ کې څه کوي الکا صورت نیسي الکا په 3مه اونۍ کې صورت نه نیسي الکا د حاملګۍ لومړنۍ مرحله ده څنګه چې الکا صورت ونیو د همدې ځای نه حاملګي شروع ده بیا وروستنۍ مرحلې لومړۍ دویمه او دریمه کې چې کوم تغیرات کېږي هغه بیل دي هغه په دې پورې اړه نه لري دغه یو کتاب کې دغه یو خاص غلطي ده چې هلته لیکل شوي چې الکا په 3مه اونۍ کې خو که چېرته بل طرف ته وګورو الکا هغه وخت کې په 2مه یا 2مه اونۍ کې صورت نیسي که چېرته موږ دغه ته لاړ شو حیض دوران ته حیض دوران موږ ویل چې 5 نه 9 ورځې دي دا 1 ورځ 1 هفته یې ونیوله خو 2مه هفته چې شروع شي 2مه هفته څومره ده د 8مې ورځې نه تر 14مې ورځې پورې ده که نه دغه د دې 8مې نه 14مې ورځې پورې دا 2مه اونۍ شوه که د دې نه مقصد دی چې مثال د حیض د دوران د تېرېدو په 2مه اونۍ کې صورت نیسي بیا ټیک ده دلته کې الکا څنګه کېږي صورت په 14مه ورځ باندې 9.9% چانس لري چې الکا صورت ونیسي 5مې نه 8مه اونۍ کې څه کېږي په 5مې نه 8مه اونۍ کې چې کوم دی دې نه وروسته دغه جنیني پړاو دی دغه جنیني پړاو کې څه کېږي یو مرحله شروع کېږي لنډه ولې تاسو ته وایم هغې ته ویل کېږي اورګانوجینیسس اورګان غړو ته ویل کېږي غړي جینیسس جوړېدل د غړو جوړېدل شروع کېږي غړي څنګه جوړېږي سترګې په جوړېدو پیل کوي د وینې رګونه زړه عصبي سیستم لاسونه پښې دغه ټول په څه شي باندې شروع کوي په جوړېدلو باندې شروع کوي چې تر 8مې اونۍ تر اخره پورې دا څنګه کېږي ختمیږي بل خبره هلته ده چې یو بل ساختمان جوړېږي هغې ته امبلایکل کارډ ویل کېږي امبلایکل کارډ ساده پښتو کې ورته موږ تاسې نوم وایو امبلایکل کارډ رسۍ ته ویل کېږي کله چې ماشوم پیدا شي دغه کارډ یو رسۍ د ډاکټر په واسطه باندې بیا څنګه کېږي دا په کلیمپونو کې نیول کېږي او کاټ کېږي دې ته امبلایکل کارډ وایي د دې امبلایکل کارډ وظیفه دا ده چې ماشوم ته د مور سره ارتباط ورکوي او د دې لارې ورته غذایي مواد اکسیجن او همدارنګه دا ورته انتقالیږي ماشوم ته او د ماشوم څخه فاضله مواد اخلي او د مور وینې ته یې ورکوي چې تر څو د بدن څخه څنګه شي اطراح شي بل یو بل ساختمان چې دې وخت کې جوړېږي هغې ته ویل کېږي امنیوټیک کویټي دا هغه خالیګاه ده چې په دې کې بیا یو مایع پرته ده هغې ته امنیون مایع ویل کېږي او په دې مایع کې چې کوم دی دغه ماشوم پروت وي د دې مایع وظیفه دا ده چې دغه ماشوم د خارجي صدماتو څخه څنګه کوي ساتي بل مایع کې چې کوم یو شی پروت وي د هغې سره د دې وزن یو څه څنګه کېږي کمیږي تر څو د جاذبې قوې په اساس باندې دا سخت یا ایبورشن ونه کړي دا د دې ګټې دي په دې امنیوټیک مایع کې تر اخره پورې دغه امنیوټیک مایع او کله چې حاملګي پای ته ورسېږي لومړی امنیوټیک مایع خارجېږي بیا د هغې نه وروسته اولاد پیدا کېږي په دغه وخت کې چې کله دا مرحله ټوله سرته رسېږي 14 ملي میټرو پورې تقریبا د دې جنین اوږدوالی وي د دې نه وروسته بیا 5مې 8مې اونۍ وروسته چې کوم دی بیا 9مې نه تر 14مې اونۍ پورې شروع کېږي 9مې نه تر 14 اونۍ پورې دې وخت کې ماشوم ورو ورو حرکات شروع کوي خو دا داسې حرکات دي چې یوازې الټراساونډ په واسطه موږ اورېدلی شو یا کتلی شو نور مور یې نشي حس کولی بل چټکه وده شروع کېږي او بالاخره د ماشوم اوږدوالی چې دا تر 114 ملي میټرو پورې رسېږي دا په 9 او 14 اونۍ کې او همدارنګه لونیګو په نامه کوچني کوچني ویښتان په بدن راخورېږي د سر نه تر پښو پورې بیا دا وروسته بېرته له منځه ځي چې ماشوم پیدا کېږي د 19مې نه تر 24مې اونۍ پورې څه کېږي 19 نه په 24مې اونۍ کې چې دی کې ماشوم ډېر
په چټکۍ سره تیز حرکات کوي او دغه حرکات مور حس کولی شي، خاص کر د شپې لخوا. کله چې مور آرام حالت کې سملي نو په هغه وخت کې دغه ماشوم ډېر دغه کوي. هغه ځینې استادان وایي چې دا ورځ یې ځکه حرکات نه کوي چې دغه د مور حرکاتو د وجې نه دا د دې دپاره یوه زانګو ده، او کله چې ماشوم په زانګو کې واچوي نو آرام حالت کې پروت نو دغه حرکات د شپې لخوا ډېر ښه حس کولی شي. خو که چېرته دې وخت کې شدید اواز لکه بم بلاست یا د بم چاودنې یا تیز اواز سره دا هم څه شي کولی شي یو ټوپ وهي. دغه په دې کې چې دی دا په دغه هفته کې رامنځته کېږي. خو که چېرته د دغې 40 اونۍ نه یا د 26 اونۍ نه مخکې ماشوم پیدا کېږي د ده ژوند امکان لري خو ډېر سختیو سره به یې تېري، ځکه په دغه وخت کې دغه غړي چې کوم دي د مکمل وده کوي او د 26 اونۍ نه وروسته دغه کوم ارګانوجنز شوی دی دا مکمل برابرېږي چې خپل وظایف سرته ورسوي. خو که 26 اونۍ نه مخکې پیدا کېږي دغه غړي صحیح نه جوړېږي، بیا خپله وظیفه نه خاص ډول باندې سږي چې هغه سږي بیا په صحیح ډول دغه نه کوي ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکوي. بل د 25 اونۍ نه تر 6 پورې ده. 25 نه په 6 کې چې دی د ماشوم ټول غړي چې دا سپیسیفاید کېږي. سپیسیفاید دا معنا چې دغه غړي په دغه حالت کې خپله وظیفې ته اماده وي. یوازې سږي چې دی دغه وخت کې خپله وظیفه نه اجرا کوي، ځکه د سږو وظیفه د چا کار دی؟ د امبلیکل کارډ. دغه رسۍ چې کوم ده د مور نه ورته اکسیجن راوړي. خو که چېرته دغه امبلیکل کارډ بیا د پیدایش نه وروسته کټ شي بیا دغه مرحله څنګه کېږي بیا سږي په مخ په وړاندې وړي، ټول فعالیت دلته ترسره کېږي. ورپسې چې کوم ده بیا زیږېدنه ده. زیږېدنه کې څه کېږي؟ زیږېدنه د 28 یا د 29 هفتې نه یا 28 هفتې پورې یا بالاخره تر نهایي په 40 هفته کې زیږېدنه شروع کېږي. زیږېدنه بیا 3 سټیجه لري. یو چې کوم دی لیبر سټیج دی، لیبر پین په مور باندې لومړی دردونه راځي او همدارنګه چې د رحم تکلسات کوي. ورپسې چې کوم دی د ماشوم د پیدایش سټیج دی چې په هغې کې ماشوم څنګه کېږي پیدا کېږي او د هغې څخه نیم ساعت وروسته بیا چې کوم دی دغلته چې کومه پلاسنټا یا په ساده اصطلاح کې پریوان جوړ شوی، دغه پریوان چې کوم دی دا نیم ساعت وروسته له منځه ځي، غورځېږي او دې سره چې کوم دی حاملګي پای ته رسېږي او نوی ماشوم چې کوم دی دنیا ته راځي. دا د نن ورځې موضوع په دې هیله چې یو څه مو ترې اخذ کړي وي. بیا چې ستاسې نوې موضوع سره تاسې ته راګرځم تر بیا ښې چارې.